السلام علیکم. نو غواړم زکات الفطر باره تاسو سره خبرې وکړم. زکات الفطر په هر مؤمن مسلمان باندې، که هغه سپین ږیری دی، که ځوان دی، که ښځه ده، که هغوی باندې ټولو باندې واجب دی او موږ باید خپل زکات الفطر ورکړو. دی کولی شي زکات الفطر د روژې په منځ کې هم ورکوي، د ابن مسعود نه د حدیث شته دی، کولی شي چې د روژې په اخره کې هم ورکوي، خو ډیره مهمه ده چې د اختر مانځه نه مخکې به زکات الفطر ورکړل شي. اصل کې دا زکات الفطر افطار نه راغلی دی، فطر افطار یا فطور، مثلا چې سحر چای، نو دا باید ورکړل شي غریبان ته د اختر مانځه نه مخکې ته. زه غواړم په هغه څه باندې خبرې وکړم کوم باندې تاسو انشاءالله ګټه اخیستی شئ. تاسو به دا 100 روپۍ ورکوئ، صحیح شو. په یوکې کې 4 پاونډه دي، په جرمني کې، په یوروپ کې بهتر ده چې 15 یورو ورکوي، په امریکا کې هم چې بهتر ده چې 15 ډالر ورکوي پر کس باندې. که تاسو کور کې 15 کسان هستئ نو هم دومره پیسې ورکوي، که 10 کسان هستئ نو هم دومره پیسې ورکوي. هر یو کس باندې دومره پیسې به تاسو زکات الفطر د ټول فامیل ورکوئ او کوشش کوئ چې دغه پیسې خپل ملک افغانستان کې ورکوئ. که مثلا دلته ضرورت نه وي، کوم ځای تاسو چې اوسېږئ نو ویلېږئ افغانستان ته او غریبانو ته ورکوئ. کولی تاسو خپل زکات الفطر زموږ په ویب سایټ کې هم ورکوئ، ځکه موږ ډایرکټ کولی شو تاسو ته پیسې بیا خلکو ته وسپارو په qamarcharity.org. زکات الفطر تاسو خپل ورکولی شئ، لیکن مهمه دا ده چې دا باید تاسو په وخت سره ورکوئ. اکثر خلک زکات الفطر پاتې کي ویسي تر اخره پورې، بیا ورختایي چې اوس مانځه ته وخت نه زیری څنګه چلو کوم. بعضې خلک دا وایي چې نه موږ به زکات الفطر په همغه اختر په ورځ هم ورکړی شو مانځه نه مخکې. نه، بهتر دا دی چې دا تاسو مخکې ورکوئ، ځکه ټول د فطر نه دا مقصد دی چې غریبان یو څه شی ولري اختر دپاره. او سبحان الله، تاسو د اسلام د سخاوت ته وګورئ. سبحان الله، موږ صدقه لرو، موږ حقیقت لرو، موږ زکات لرو، موږ زکات الفطر لرو، موږ ډیر شیان لرو. سبحان الله، دا دې دپاره دی چې زموږ جامع او غریبان سنبال وي، زموږ غریبان په امن کې وي، لاسنیوی وشي. نو بهتر دا دی چې زکات الفطر خپل مخکې نه ورکوئ او مې پاتې کوئ، او چې چا نه پاتې شي هغه بیا ورکولی نه شي. دا نه چې مثلا زما نه څو ورځې پاتې شي زه اوس ورکوم، نه، دا به تاسو مخکې ورکوئ. امید لرم دا ویډیو تاسو شیر کړئ تر څو په ډېر خلکو ته ورسیږي او انشاءالله ټول خلک د دې ویډیو نه ګټه واخلي او خپل زکات الفطر په خپل وخت سره ورکړي. کولی شئ زموږ په ویب سایټ کې هم ورکړئ qamarcharity.org. السلام علیکم.